ننګرهار کې د مطالعې فرهنګ مخ په سړېدو دی او هلته میش کتاب پلورونکي وایي کتاب اخیستو لپاره په ورځو څوک نه ورځي. جلال آباد ښار چې د پام وړ کتابتونونه او چاپخونې لري اوس یې مسؤلین له روان وضعیت اندېښمن دي. تر ډیره باور دا ده چې وروستي تحول او پر نجونو د ښوونځیو او لوړو زده کړو بندیزونو له کتاب مطالعې ځوانان ناهیلي کړي دي. کله چې د جنو پوهنتونونه او ښوونځي وتړل شول له هغې وروسته دوی مثلا د کتاب اخیستو هغه کم بازار چې و یا کم ذوق چې و هغه وځپل شو او د کتابونو اخیستلو بازار یې کمرنګه کړو. لوی لامل هغه دا دی چې د کتاب ارزښت دلته متاسفانه چې دلته د کتاب ارزښت له چا سره نشته، کتاب د یو لوی ارزښت په توګه منلی نه دی. که چېرته دوی دا ومني چې کتاب هغه څه دي چې موږ ته د ښه ژوند لوری ښیي، زموږ لارښود دی. په جلال آباد ښار کې د مطبوع مسؤلین وایي پخوا به یې په زرګونه جلده مختلف کتابونه چاپول چې اوس وخت کې دا شمیر بیخي زیات کم شوی دی. دوی وایي کار یې هغه وخت ښه و چې ځوانانو کتابونه لوستل. اوس چې کتاب سره مینه او لیوالتیا کمه شوي نو لرې نه ده چې ډیری چاپخونې به د مالي ستونزو له امله وتړل شي. تقریبا موږ 600 ایټمه کتابونه خپل چاپ کړي. اوس هغه درجه چې د بیخي په صفر کې ضرب ده، ځکه چې دا تحولات چې راغلي دي نو زمونږ مطبعې نه به داسې 4-5 کتابه چاپ شوي نور چاپ شوي نه دي. بلخوا بیا ګڼ د کتاب لوستنې مینوال وایي پخوا به یې د مسلکي کتابونو ترڅنګ ګڼ نور کتابونه هم ازادې مطالعې په موخه رانیول. په خبره یې اوس وخت کې د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی پوهنتونونو ته د تګ راتګ لګښتونه هم برابر کړي. وروستی تحولاتو له وجې د ځوانانو د درس سره مینه کمه شوې ده. عمده لاملونه یې دا دي د بېروزګاري د کارونه نشته. ان ځینې محصلان داسې دي چې د پوهنتون ته ورسره کرا نشته چې کرا وکړي او تګ راتګ پرې وکړي. خوا به څنګه د مطالعه ذوق و شوق و ځوانان په ذوق او خروش سره راتلل، سټډي به یې کوله، مطالعه به یې کوله. اوس هغه شی نشته دی. ځوانان ناهیلي شوي دي د خپل ژوند څخه. د یادولو وړ ده چې نه یوازې په ننګرهار کې د کتابونو د پلور بازار کمرنګه شوی بلکې د مرکز کابل په شمول ګڼ شمېر نورو ولایتونو کې هم د کتاب لوستنې مینوال کم شوي او د کتابونو بازار ورسره سوړ شوی دی. له دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې د مطبوع مسؤلینو د مالي ستونزو له امله خپلې چاپخونې تړلي او ځینو نورو بیا په ټیټه بیه لیلام ته وړاندې کړې وي.